کله چې تاسو ماشوم پیدا شي نو تاسو ماشوم ته یو ویکسین کوي په خلاص باندې کم ته چې بي سي جي ویکسین ویل شي نو آیا دا بي سي جي ویکسین ماشوم د لپاره فائدہ مند او کا نقصان دی او دا بي سي جي ویکسین په دې ځای باندې یو داغ جوړوي او یو دانه هم جوړوي کم ته چې سکار ویل شي نو ګوري کله هم چې بي سي جي ویکسین ماشوم ته وشي نو دا د لپاره قبول شي چې دا ماشوم ته کچري پر روانه ژوندۍ کې ټي وي لګيږي چې هغه د سینې وي یا د نور وجود وي او یا کچري کم سپاینل کارډ دی د مزغون او نساتر اخیری حدودو پورې کچري دی ته خرابي راشي کم ته چې ټي بي میننجایټس وایي او د دې د وجې نه ماشوم مزوره کیدی شي نو دا د دینه بچکوي د الله په قدرت سره او کچري دغه داغ یا دغه دانه دغه پلاس باندې پاتې کیږي نو دا په یو میاش کې دنه دا دانه په خپل ټیک کیږي او کچري دغه داغ په پاتې وي نو د دې خبره مطلب دا دی چې د ماشوم ته دا ویکسین شوی دی چې پر روانه ژوندۍ کې کچري یو داسې ملک وي یا یو داسې زیوی چې هغه ته د ټي بي راتلو خطر وي نو بیا چې کوم د هیلث والا ډاکټرز دي یا نور عمله دا غوي ته د پته لګيږي چې د ماشوم ته دا ویکسین شوی دی او دا د الله په قدرت سره بچ کیدی شي نو کچري دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کړئ او دا شان میډیکل انفارمیشن لپاره